بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، هر نفس والا هر روح ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی. وانما یقینا توفونا پورا به ورکولی شي اجورکم، توفون اجورکم پورا به درکولی شي تاسې ته اجرونه ستاسې یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن زحزح هغه څوک چې بچ کړی شو عن النار د اور نه و ادخل الجنت او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز یقینا دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان دی د دوکي. لتبلون فی اموالکم خامخا امتحان براوستلی شي په تاسې باندې فی اموالکم ستاسې په مالونو کې و انفسکم ستاسو په نفسونو کې. ولتسمعن او خامخا اورئ به تاسې من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی و هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسې نه ومن الذین او د هغه کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی اذن کثیرا ډېر ضرر به ترې اورئ. وان تصبروا که صبر وکړو تاسې وتتقو او تقوام اختیار کړه فإن ذلك من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونو نه دي. وإذ أخذ الله کله چې واخیسته الله میثاق الذین وعده د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی و هغوی ته کتاب لتبیننه للناس چې خامخا تاسې به بیانوئ دا کتاب للناس خلکو ته ولا تکتمونه او نه پټوئ دې لره ونبذوه گزارې کدی لره وراء ظهورهم شاتر شاګانونه واشتروا به او واخیستل په هغې سره ثمنا قلیلا عوض لږه فبئس ما یشترون نو ډېر بد دی هغه څه چې دوی اخلي په هغې باندې. لا تحسبن الذین ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې یفرحون چې هغې خوشحالیږي بما اتو په هغه کار چې دوی ورته راتلل وکړل ویحبون او خوښی دا ان یحمدو چې صفت دې وکړی شي د دوی بما په هغه څه باندې لم یفعلو چې نه کړی دي. فلا تحسبنهم تو ګمان مه کوه په دې باندې بمفازت د کامیابۍ من العذاب د عذابنا د خلاصېدو بمفازت د خلاصېدو من العذاب د عذابنا ولهم عذاب علیم او دوی دپاره عذاب دی دردناک. ولله ملک السماوات او خاص الله د پاره بادشاهي د اسمانونو د والارض او د ځمکو را والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی.